ننګرهار روداتو ولسوالي چې مرکز جلال آباد ښار ته په 10 کیلومترۍ کې پرته ولسوالي ده، ولسونه یې د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کوي. د روداتو ولسوالي اوسیدونکی عبدالکریم وایي د ولسوالۍ په مفتي کلا او چغري کلي کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. زه خپل یو ښوونکی یم، خو دغه ځینې معلومات موږ انټرنیټ څخه راخلو، خو په دغه سیمه کې چې دا کوم چغري کومه سیمه ده یا مفتي کلا یا ضروري کلا، نو په دې کې دا انټرنیټ شبکه چې د انټرنیټ صحیح کار نه کوي. نور کوم غږیز پیغامونه دي یا خبرې دي هغه پې کوو، خو چې کله بیا ضرورت شي یا دغه شي بیا د بام سر ته خیږو یا د باندې راوځو ځانګړ کې، خو یا د پاس سیمې ته پاس خیږو، نو په دې کې هم دغه انټرنیټ کله کار نه کوي. د روداتو ولسوالۍ بل اوسیدونکی مدران الله بیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو خدمات کوي د فعالیت څخه پراخه او د انټرنیټي کڅوړو بیې راکمې کړي. زموږ په دغه چغري ساحه کې 700 کوره دي او دې کې زرګونه ځوانان دي او ټول تعلیم یافته دي. دوی غواړي چې انټرنیټ ته لاسرسی ولري، خو دغه ستونزه داسې ده چې سیګنالونه کمزوري دي، انټرنیټ کمزوری دی، بیې لوړې دي. د مخابراتو وزارت نه غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې موږ سره همکاري وکړي او دغه د انټرنیټ بیې او پایې په باره کې موږ سره همکاري وکړي او دغه سیستم برابر شو، نو موږ تاسو به انټرنیټ ته لاسرسی ولرو. ورته وخت کې د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس مولوي ذبیح الله زکي وایي د تیر پرتله د انټرنیټ بیو کې د پام وړ کموالی راغلی او ولسونو ته د انټرنیټي خدماتو له قوي کېدا ډاډ ورکوي. دا موږ د نورو هیوادونو نه دا فایبر راوستلی دی او نیټ چې د دې خامخا په دویم دریم لاس باندې اخیستل شوی دی. د دې سره یو څه نرخونه قیمته شوي دي. همدارنګه دلته موږ نفوس کم دی او شبکې ډېرې دي، نو دا ډېر لاملونه دي چې د دې لامل شوي دي چې زموږ اساسې نیټ قیمته دی. خو بیا هم د مخابراتو محترم وزارت او د اترا اداره په دې باندې لګیا دي چې خپلو خلکو ته په ښه کیفیت باندې خدمات هم ورسي او نیټ او مصارف هم راکم شي. د ننګرهار مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین دغه راز وایي د دې ولایت بېلابېلو سیمو کې یو شمېر نوي سایټونه فعال کړي چې تر ډېره وسره د یادو سیمو د اوسیدونکو مخابراتي ستونزې حل شوي.